ګرانو ملګرو، له 2000 نه تر 2010 جولای پورې زه تهران کې وم. هلته ما دنده درلوده، له یوې نړیوالې رسنۍ سره ښه ژوند مې درلوده. ځینې نور ملګري له هغه ځایه د یونیسیار له لارې اروپا یا امریکا ته لاړل، مثلا ناروې ته لاړل، ډنمارک ته لاړل، جرمني ته لاړل له خپلو کورنیو سره. خو ما پرېکړه وکړه چې زه وطن ته ځم او وطن ته کار کوم. یعنې یو وخت له تهران نه بیرته وطن ته تلم او په 2021 کې چې بیرته راتلم، یعنې دا اسانه پرېکړه نه وه. خو اوس چې راغلي یو پښیمانه نه یو. وجه دا ده چې ننني حالات تاسو په افغانستان کې وینئ. زموږ نیمایي وګړي له زده کړو بې برخې دي. مسلکي کسان بیکاره کېږي. ډېر کسانو چې د طالب راتلو سره په وطن کې پاتې سو، بهر ته نه تله، خو همدغه طالب له دندې ګوښه کړي، اوس مجبور دي چې بهر لاړ شي. یو نیم ډاکټر زه پېژنم چې د هېواد په کچه یې په خپله برخه کې ساری نه درلود، وطن کې پاتې سو، ګیره یې په ځان ومنله، بل څه یې ومنل، خو اوس دا نسي زغملی چې د دوی بچیان نالوستي یا بې سواده لوی سي، او په همدې خاطر غواړي وطن پرېږدي او بهر لاړ سي. یو بله لویه مسله چې زه له وطن نه راغلی یم او اوس وایم چې ښه پرېکړه دې کړې، دا ده چې ما په وطن کې هم که ستاسو په یاد وي د لیک لوست لړۍ لرله. اوس یعنې ځینې راډیوګانې دي چې دا ډول لړۍ خپروي، په هغوی بندیز لګول سوی. نو که زه هم وطن کې وای، کېدی سي همداسې برخلیک سره مخ شوی وای. نو دلته چې راغلی یم همدا یو خدمت خو به زما وطن ته رسیږي. ټیک د زما خدمت به لوی نه وي، فیسبوک کې به یوه نیمه ویډیو خپرومه، خو یو کس خو به لوستی شي. په دې هیله چې زموږ وطن کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار زمینه برابره شي. ښه وخت.